ارشد چې په ټیوب کې ناست و او د جیل درز یې وخوړی نو بیا انکاري سو، راته ویې ویل چې زه دویم واره په ټیوب کې نه ځمه. ما ډېر خواست ورته وکړ نو بیا راضي سولو. لایف جاکټ مې واغوستی، کښتۍ زموږ په انتظار وله. زه او راشد دواړه په ټیوب کې کښېنستل او کښتۍ په سلو سلو باندې روانه سوله. ټیوب د اوبو په سر کښته پورته کېدی، ډېر زیات خوند یې هم کوی او د ویو څخه ما خوندونه اخیستلو چې یو دم کښتۍ سپیډ ولګوی او راشد بیا په چغو سولو چې سوکه یې چلوه، سوکه یې چلوه. دغه ټیوب په اوبو کې کښته پورته کېدی، د ګوزارېدو چم یې کوی. ارشد ډېر زیات په چغو باندې وله، خو ما ډېر زیات خوند پر اخیستی ولو. په ټیوب باندې مې ټیټ لاسونه نیولي ول، خو یو دم دغه ټیوب د اوبو څخه پورته سولو او زه لاندې د جیل په اوبو کې تس کلمه. یو ساعت داسې راته معلوم سولو لکه چې ژوند مې ختم سولو، خو برته دغه لایف جاکټ چې مې اغوستی ولو اوبو سر ته راپورته کلم. هم په دې ساعت مې د الله شکر وکړی چې یا الله ته لوی ذات یې، ژوند ورکولو والا او اخیستلو والا یوازې ته یې. زه چې د جیل په اوبو کې ګزار سولم نو نږدې کښتۍ وله، هغه ته وختلم او کښتۍ والا ته مې وویلې چې ما د ټیوبه پورې ورسوه، زه په ټیوب کې برته ځم او د ویو څخه خوندونه اخلم. نو د هغو په مرسته زه په ټیوب کې کښېنستلم او کښتۍ روانه سوله د جیل وغاړې خواته. په دې ساعت باندې سوچ مې وی چې انسان که څومره هم خپل حفاظت او احتیاط وکړي، خو اصل حفاظت د الله په قدرت کې دی. الله که وغواړي نو سمندر کتره کوي او که وغواړي کتره سمندر کوي. د دې لوبه وروسته یو بله لوبه راته په انتظار وه. دا لوبه کې به په بوټ کې کښېنستلې او په سپیډ سره دا بوټ په جیل کې به ګرځېدی. ډېر خطرناک هم ولو، خو زړه مې وکړ او په بوټ کې کښېنستلم او په ځان سمې خپله ډرون هم راوالوزوله. هم په دې ساعت په زړه کې یو خبره رایاده سوله چې ژوند هم د کښتۍ په شان دی. که جرأت وکړې، باور وکړې او محنت وکړې نو دا کښتۍ به دې خامخا خپل منزل ته رسوي. خو شرط دا دی چې ته ویره پر ځای ایمان او اعتماد ولري پر الله هم او په خپل کوشش باندې هم. ګوره زه په ویډیو باندې لګیا ولم، دومره ډېر شان یې راخیستي ولو. دا وخوړل چا خالي یې نه ماحول خراب کړی دی مونه هاي یو پتا دې لګی چې یا چا وخوړل سړی راو غر اما دای ये सबसे ज्यादा हमारे इसने मंडा कोका कारखानो ډیرو کړل کاګیا نه شي بس خالي را پریږ دی ته وځه سکو مزه په ویډیو کوم وروره دای نشه د سړی په ویډیو لګیا سي بیا شي درک نه خبره شان سماو